أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دی آیت مفسرین آیت مداینه وی، یعنی هغه آیت چې په هغې کې الله رب العالمین د معاملاتو یو څو اصول او صورتونه ذکر کړي دي. دې کې چې الله رب العالمین کوم مسائل ذکر کړي دي نو هغې باندې به نن خبره کوو. سبا به انشاءالله العزیز د دې آیت لفظي او سلیس ترجمه کوو. امام شافعي رحمه الله دا استاد دی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله، مشهور ائمه دي دواړه. او بیا د امام شافعي رحمه الله استاد چې دی نو هغه امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله دی. او د امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله استاد یو طرف ته امام مالک رحمه الله دی او بل طرف ته امام ابو حنیفه رحمه الله دی. امام شافعي رحمه الله دا یو ډیر زرخیز دماغ مالک الله رب العالمین پیدا کړو د دې امت دپاره. دا یو ډیره غټه ذخیره وه او په دې امت باندې او په دې اسلامي علومو کې د امام شافعي رحمه الله داسې خدمات دي چې د هغې نه څوک انکار نشي کولی. دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله استاد دی. نو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله سوانح نگارو یو واقع لیکلی ده. امام احمد ابن حنبل فرمایي چې کله به هم ما منځ وکړو نو ما به د خپل استاد ته دعاګانې کولې. ماشومانو به هغه دعاګانې اورېدې. د ماشومانو په زړه کې دا تمنا او ارزو موجود وه چې یاره دا شافعي او دا شیخ شافعي چې دی نو دا به څوک وي چې زمونږ دا پلار ورته مسلسل دعاګانې کوي. اتفاق داسې وشو چې امام شافعي رحمه الله خط راولېږو چې زه ستا خواله درځم. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وي هغه تیاری شروع کړو چې زما شیخ را روان دی. هغه وخت کې د قافلو سفر و نو که یوه قافله به ستا نه مس شوه نو بیا به بلې قافلې ته به د انتظار کوو، په هغې کې به د سفر کوو. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ما څه وسایل را جمع کړو د زادرا چې ورته ویلی کېږي، خو یوې قافلې کې زه د تلو دپاره جوګه او تیار نه شوم. نو بلې قافلې ته مې انتظار وکړو. په لاره باندې چې کم وسایل و نو هغه وسایل راته ختم شو. کمو خلکو سره چې زه شریک سفر وم نو د هغوی په زادرا باندې زما ډېر اعتماد نه و. نو ما به حتی الامکان کوشش کو چې د حرام خورۍ نه ځان وساتم، ځکه د حرام خوري د انسان اخلاقیات هم متاثره کوي او دویم دا ده چې د انسان په خدماتو باندې منفي اثرات پرې باسي. د داسې کس نه الله رب العالمین بیا په معاشره کې د خیر ښېګړې کار نه اخلي او دغه شان د انسان حافظه متاثره کوي، د حافظه بیا کار نه کوي. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ما سره کومې زادرا وه نو په هغې زه را روان وم. اخر چې هغه ختمه شوه نو بس ما په لوږه باندې به اکتفا کوله. اوبه په لاره به راته چېرته میلاو شي په هغې باندې به مې اکتفا کوله تر دې پورې چې راورسېدم د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کور ته. نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې کله زما شیخ راورسېدم ماسخوتن ټیم و. ماسخوتن مونځ مونږ وکړو. د هغې نه پس چې کله دسترخوان وغورځولی شو نو امام احمد د امام شافعي رحمه الله چونکې لوږې و ډېر زیات، نو خوراک یې وکړو خو بېتحاشه خوراک یې وکړو. او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله لور پټ ورته کې کتل چې دا زما د پلار استاد دی او شیخ دی چې دی به څنګه د ده معمولات به څنګه وي چې زه هغه نوټ کړم په هغې باندې زه عمل شروع کړم. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله لور فرمایي چې کله ما دی وکتو نو د ډېر بېتحاشه خوراک وکړو نو زما په زړه کې ورو ورو قدر کم شو. بیا چې مونځ وشو نو مونځ زما پلار ورته ووایي چې مونځ ته مخکې شه، دی مونځ ته مخکې نه شو. مونځ زما پلار په خپله باندې وکړو. د هغې نه پس چې دی نو فورا دی بیا وده شو. نو ما ورته لوټه کېښوده چې دی به د شپې چېرته تهجد له پاسي مونځ به کوي. نو په دې انتظار یم د څادر په ځان باندې راښ کوده او بس وده پروت دی. تر دې پورې چې سحر شو، اذان وشو. اذان نه پس چې دی نو زما پلار ورته ووایي چې د مونځ ټایم دی.
مونځ له راپاڅېد اودس وغیره یې ونه کړو ایسته چې دی نو په مونځ باندې ودرېد مونځ یې وکړو زما په دې حیرانتوب کې په تعجب کې مزید اضافه کېده چې دا هم هغه کس دی چې زما پلار ورته روزانه چې په بنیاد باندې دعاګانې کوي تر دې پورې چې د چیو ټایم راغی نو چیم ښه مزیداره ناشته یې وکړه نو اخر دا چې دا لور ولګې د خپل پلار ته ووایي چې یاره ما ته خو دغه کیفیت سره زه مخامخ یم نو ښه به دی چې ستا د استاد د دې ټولو خبرو وضاحت وکړي چې دا څه صورتحال دی زما په ذهن کې خو د ده ډېره غټه نقشه وه او تصویر موجود و د هغې برعکس ټول هر څه راښکاره شو نو امام شافعي امام احمد ابن حنبل رحمه الله جرأت وکړو او عام طور باندې خلک داسې کوي خپل استاد ته ووایي چې یاره زما دا لور په د دې په ذهن کې څه شکوک او شبهات دي ستا متعلق د هغې ازاله دا کول غواړي هغې ورته ووایي چې شیخ دغه صورتحال دی او زما په ذهن کې نقشه یو شان وه تاسو صورتحال بل شان دی سهار مونځ هم یو قسم بیا اودس وکړو د خوب نه راپاڅېدی او ډایرکټ په مسله باندې ودرېدی امام شافعي رحمه الله یو خبره وکړه هغه ووایي چې احمد د ده نوم احمد دی د پلار نوم محمد دی او د نیکه نوم حنبل دی عام طور باندې امام احمد ابن حنبل په نوم باندې مشهور دی خو اصل سلسله نسب دا دی چې امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله د فقه حنبلي مشهور امام دی 30,000 احادیث د راجمع کړي د مسند احمد ابن حنبل په نوم باندې بیا د زوی چې راغی عبدالله ابن احمد نو هغه په 10,000 احادیث نور راجمع کړم او نن سبا هغه ذخیره زمونږ ستاسو په لایبرري کې موجود دي په 19 جلده کې او په 13 جلده کې دا یوه ذخیره موجود ده او د امام حسن البنا شهید رحمه الله چې دی د پلار امام احمد رحمه الله دغه نوم هم دغه دی هغه ولګېد او د دا کتاب به په بهترین انداز کې مرتب کړی دی نو چې کله لورې دا سوالات وکړو نو امام شافعي رحمه الله ووایي چې یاره ما خو وضاحت نه کوم خو بهرحال اوس ضرورت راغی نو زه به وضاحت وکړم نو امام احمد رحمه الله ته ووایي چې یاره تا چې د شپې په ماستن مونځ کې کم تلاوت وکړو دغه آیتونه یې تلاوت کړو چې وان کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون دا دوه درې آیتونه چې تا تلاوت کړو نو ما سوچ واغسته په دغه سوچ کې زه بسترې ته لاړم په دې کې ما سوچ وکړو چې الله رب العالمین دومره اهم اصول د معاشرې ذکر کړي دي چې ته چاله قرض ورکې ستا مقروض چې دی نو هغه تنګ دست دی نو الله رب العالمین فرمایي چې تا هغه له مهلت ورکړه یوه خبره دویم دا ده که هغه ډېر مزید تنګ دست وي نو تا ته قرض چې دی نو په هغه باندې صدقه وکړه دریم د نبي علیه صلات وسلام احادیث مخې ته راغله چې کله به یو مقروض کیس راغی نو نبی علیه صلات وسلام به هغه ته ووایي چې ستا سره د ضروریات زندګي نه زاید څه شی دی نو هغه به ووایي چې د الله پیغمبر دغه شی دی را سره نبی علیه صلات وسلام به وفرمیل چې دغه قرض ته واپس کړه هغه بل ته به ووایي چې که ستا ګزاره کېږي نو د باقي قرض ته معاف کړه کړم نو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په دې آیت باندې ما د شپې سوچ کوو نو تقریبا 200 مسلې هغه ما د دې آیت نه راوویستې نو ستا خو د لور ګمان دا و چې دی اوده شوی دی څادرې په ځان راښکو دی سهار هم دقه شان پاڅېدم خو چې تا سهار زه پرزو له راپاڅولم نو زما اخرنۍ مسله وه چې ما د دې آیت نه د هغې استنباط کو 200 مسلې مسلسل د شپې ما په دې آیت باندې غور کو دا د ائمه مجتهدینو زندگی وه چې په دې کې الله رب العالمین اخلاقی اصول ذکر کړ دي اخلاقی اصول دا دي چې مسلمانانو معاشره به داسې وي چې یو ته د څه شي ضرورت شوي نو بل به په دې خبرې پابند وي چې هغه ته به هغه څیز فراهم کوي هغه که د مال ضرورت وي که اخلاقی سپورټ ضرورت وي که د جاني خدمت ضرورت وي دویم دا چې په دې کې الله رب العالمین معاشي اصول ذکر کړي دي چې د اسلام د مسلمانانو معاش دارومدار چې دی هغه به د یو بل په پیدې باندې وي د یو بل په نقصان باندې به نه وي چې څه خلک چې دی نو هغه د خلکو وینه او د خوله راکاږي او په هغې باندې سربیږي او څه خلک چې دی هغه ورځ په ورځ باندې د کمزور نه کمزور ترین کېږي او د غربت نه غریب تر کېږي نو ما په دغه آیت باندې سوچ کو او د دې نه ما دغه 200 مسلې کم و پیش د هغې استنباط ما وکړو مختلف اصول بیا هغه ذکر کړي دي خو دا دوه خبرې پکې ډېرې اهم وي بیا د نن چې کوم آیت مونږ شروع کړ دی نو قرآن کریم په دې آیتونو چې مونږ غور وکړو نو آیت الکرسیم په دې قرآن کریم کې مخکې مونږ وویله سورې مزمل چې کوم دویمه رکو ده نو هغه هم په یو غټ آیت باندې مشتمله ده خو د قرآن کریم د ټولو آیتونو کې د ټولو نه غټ آیت جامع ترین آیت او اوږد آیت هغه دغه آیت دی چې کوم زما ستا مخې ته پروت دی او د دې آیت تعلق چې دی نو هغه زما او د الله په سره نه دی
بلکې د دې آیت تعلق چې دی نو هغه د بندګانو د بندګانو سره دی، د بندګانو په خپل منځ کې دی. یعنی دې ته موږ معاملات ورته وایو، خرید و فروخت ورته وایو، اخلاقي رویې ورته وایو، ناسته پاسته ورته وایو. په دې کې اخلاقیات هم الله رب العالمین ذکر کړ دي، ځکه په مارکیټ کې هغه تاجر چې دی نو هغه کامیاب وي او اسلام د هغه ستاینه کړ ده چې هغه الله رب العالمین ښه اخلاق ورکړي وي. په دې کې الله رب العالمین روحاني اخلاق هم ذکر کړ دي چې ستا تجارت به دارومدار چې دی نو هغه په اسلامي اصولو باندې وي. ته چا سره معاهده وکړې نو د معاهدې پاسداري به کې، خلاف ورزي به د وعدې نه کې، منافقت به نه کې، د دوکې ورکولو کوشش به نه کې. دغه شان الله رب العالمین په دې کې اصول هم دا ذکر کړ دي. عام طور باندې موږ تعبیر کو په پښتو کې، هغه تعبیر اگر چې لږ سخت وي خو نسبتاً هغه تعبیر قرآن کریم ته او الله رب العالمین ته مطلوب هم دی چې هر څه به د دوستۍ په لیول کو خو معاملات به د دشمنۍ په انداز کو. څه مطلب دی؟ نو عام مطلب خو خلک د دې نه مختلف مطالب اخلي، خو ښه مطلب د دې دا دی چې معاملات به بالکل صفا سوتره کو، په هغې کې به داسې نه وي چې څه پکې پټ وي څه پکې ښکاره وي. نو د اسلام اولنی اصل دا دی چې ته څه قسمه معامله کې نو هغه به دوه خبرې به په هغې کې احتیاط کې. یو خبره دا ده چې هغه به په تحریر کې راولي، دویمه خبره دا ده چې په هغې باندې به ته ګواهان مقررې. یو دا اصل دی. دویم اصل دا دی چې کله تاسو د قرض یو معامله کوئ نو په هغې کې پکار ده چې تاسو یوه نیټه مقرر کړئ. اگر چې فقها فرمایي چې قرض دا یو داسې څیز دی چې دا نیټه نه قبلوي. مثلا تا ماله قرض روپۍ راکړې 1,00,000 روپۍ، زما او ستا په منځ کې معاهده وشوه چې دا 1,00,000 روپۍ به زه تاله 30 ورځې پس یا 2 میاشتې پس واپس کوم. نو که ته زما سره دا معاهده پالې نو دا ستا اخلاقي ذمه داري ده. خو که اوس مثال په طور باندې تا ته ضرورت راغی او تا زمانه د قرض واپس غوښتې نو زه تا نشم چیلنج کولی چې یاره زما ستا په منځ کې معاهده شوې ده د میاشتې یا د 2 میاشتو، ته د دې پاسداري وکړه. که عدالت ته کیس ځي نو عدالت بیا په فیصله چې ده نو هغه به په دې صورت کې کوي، ما ته وایي چې ته فوراً قرض واپس کړه، ځکه قرض چې دی نو هغه نیټه نه قبلوي. هر چې نیټه پکې ښودلی کېږي نو دا یو اخلاقي ضرورت وي، د هغې په بنیاد باندې پکې نیټه کې ښودلی شي. خو الله رب العالمین فرمایي چې دا نیټه به متعین وي، تعیین به ته کوې او د هغه تعیین پاسداري به کېږي. درېیمه خبره الله رب العالمین دا کړې ده چې کله تاسو دا لیکل کوئ نو دا به ډېر زیات په عدالت سره او ډېر زیات په صحت سره په انصاف سره به دا لیکل کوئ. کله ناکله ستا یو معامله راشي د یو امی کس سره چې هغه لیکل او لوستل نشي کولی، ته یو داسې دستاویز ولیکې د هغه غریب نه پې ګوته پې ولګې، دستخط پې والې، د هغه نه پې بیان هم والې چې یاره دا څه چې لیکلی شوي دي د دې سره ته اګري. نو هغه غریب وایي چې زه اګري یم. د هغه په ذهن کې هم دغه وي چې ده به هغه څه لیکلي وي چې څه ورته ما ویلي دي، هغه پکې الټه بل څه لیکلی شوي، نو سبا هغه چې دی هغه بیا راونیسلی شي، هغه په مشکلاتو کې پرېوځي. او د پاکستان نظام خو داسې دی چې قانون کې کم باریک بینیانې دي او په قانون کې لږ ونته کې سقم موجود وي نو دغه سقم نه مجرم پیدا واخلي او بل انسان چې دی هغه په مشکل کې پرې باسي. نو اصول دا دی چې لیکل څوک هم کوي. یو خو دا دی چې الله رب العالمین ترغیب دا ورکړ دی چې ته په خپله لیکل نشي کولی، اغستونکی او خرڅونکی یو بل لیکل نشي کولی. نو دریم ګړي الله رب العالمین یو صلاحیت ورکړ دی. په تیر زمانه کې مې په خپله د دې خبرې مشاهده کړې ده چې کلي ته به خطونه راله نو د خط پړاوونکي به څوک ونه، خلک به ګرځېده، یو به یې کته بل به یې کته، خط به پړاو کړی شو. نو په هغې کې هم د امانت او د دیانت تقاضا ده او اسلام یو څو خبرې کړي دي. یوه خبره دا ده ګوره اسلام د اخلاقیاتو بنیادي تعلیم ورکوي. ته چاله غسل ورکوي، یو انسان مړ شو، اسلام وایي چې د هغه په هر قسم عیب به ته پرده راچې، د هغې نه پس به ته دا تذکره نه کوي چې یاره د ده په جسم باندې دا صورتحال و، دا مشکل و، دا اخلاقي عیبونه اسلام وایي چې دا به نه ذکر کوي. دغه شان په تا باندې یو رازدارانه څیز چې دی نو هغه څوک پړاو کړي نو تا ته اسلام دا اجازت نه راکوي چې هغه راز ته بهر چې دی نو هغه اوټ کړي. یا مجلس کې ناستې المجالس بالامانه دغه اصول دي چې د مجالسو د امانتونو لحاظ به ساتلی کېږي. نو که یو انسان په خپله لیکل نشي کولی یا مثال په طور باندې د املام نشي کولی، یعنی یو خو لیکل هم نشي کولی خو املام نشي کولی، د املا په هغه اصولو باندې هم نه پوهېږي، د دستاویز او د اسټامپ پیپر چې کوم اصول او ضوابط دي په هغه باریک بینیانو باندې هم نه پوهېږي. نو چاله چې الله رب العالمین دا صلاحیت ورکړ دی نو پکار دی چې دی دا صلاحیت د هغه کس په پیده کې استعمال کړي، د هغه په نقصان کې استعمال نه کړي. بیا په عام معاملات چې انسان کوي نو په هغې باندې به ګواهان مقرروي، 2 نارینه یا 1 زنانه.
دلته یو خبره دا ذهن کې یاد ساتل پکار دی چې عام طور باندې مونږ ووایو چې یاره دا زنانه چې دی نو ناقصات العقل دي او ناقصات الدین دي. نبی علیه الصلاة والسلام الفاظ موجود دي او بیا ورته مونږ دلیل په طور باندې دا وایو چې یاره د یوه زنانه دوه زنانه چې دی نو هغه د یو نارینه برابر دي. خو د معاملاتو په باب کې چې زنانه الله رب العالمین نه دي انوال کړي د عدالتي امور کې، نو د هغې یو څو حکمتونه دي. د نارینه و مجالسو ځان له یو جدا تفسیر وي. د نارینه سره کینی نو د هغه په مجلسونو کې هم دغه خبرې وي چې یاره پلان کې ځای کې یو کس ولګېد ګاډی واغسته، بل ولګېد ګاډی خرڅ کوم، په ګاډي کې تاوان وکړو، د دوو کسانو منځ کې اختلاف راغی، هغه پوره مارکیټ چې دی نو هغه په مجلس کې تبصره کېږي. دا د نارینه د مجلس یو خصوصیت دی چې د نارینه د خبرو تذکره پکې کېږي. د زنانو مجلس دی نو د زنانو په مجلس کې به څه تذکره کېږي، پلان کې دا کپړه واغسته، پلان کې داسې څادر واچو، پلان کې دغه چپل واغسته. د هغوی مجالس یو حد پورې محدود وي او د نارینه مجالس جدا مجالس وي. نو د دې وجه نه اسلام وایي چې زنانه په دې کې ډېر زیات دوکه کېدی شي، ځکه د هغوی د مجلس سره د دې تعلق نشته. دویم دا چې زنانه چونکې دایره کار د کور چاردیواري ده، د عدالت په هغه باریک بینیانو باندې دا پوهېدی نه شي. نو د دې وجه نه اسلام وایي چې زنانه ډېره په دې خبرو کې مه انوال کوئ. او دریم دا چې په عدالت کې کمې چالاکیانې کېږي یا عدالت ته کم تګ راتګ دی. ظاهره خبره د کور په دروازه کې عدالت وي نه، نو عدالت ته به ته خامخا ځې، نو د مختلف په لاره باندې به ځې، کله به در سره محرم وي کله به نه وي. نو که زنانه ته خامخا په دې خبره کې انوال کې، نو چې زنانه اسپتال ته عام طور باندې انسان بی نو پوره مشکل یا پوره ټایم ټیبل ورله مخکې کې رستو کې. خو چې داسې د ګواهانو په باب کې هم ته زنانه واچې، نو دا به مشکلات ته ځان ته هم پیدا کړي او هغه غریبي ته هم پیدا کړي. نو د دې وجې نه اسلام ویلي دي چې دا ډېر امکان موجود دی چې زنانه په خپله ګواهي ورکولو کې خطا شي، ځکه کم څیز سره سړي ډېر ممارست نه وي، مخامختیا ورسره نه وي، نو په هغې کې انسان خطا کېږي. دا فطري امور دي. نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې زنانه چې ده نو هغه بېوقوفه ده، د هغې عقل کار نه کوي. ډېرې زنانه داسې دي چې هغه د ډېرو نارینهو نه بهترینې مشورې ورکوي. نبي علیه الصلاة والسلام ته پخپله په ډېرو مواقعو باندې بهترینې مشورې هغه زنانو ورکړي دي. دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې ګواهان په یو کیس کې تا ګواهي وکړه، نو عام طور باندې خو نن سبا صورتحال دا ده چې ګواهانو ته تحفظ نه دی حاصل. دویم دا ده چې کله ناکله یو ګواه ستا په حق کې یا ستا په خلاف باندې ګواه شي، نو بیا انسان هغه ته بانډه پروت وي. هغه وایي که ماله دومره پیسې راکې، پخپله دا موږ په خپله معاشره کې لیدل دي، نو که دا پیسې راله راکې نو زه خو ستا په حق کې ګواهي کوم، او که دا پیسې را نه راکې زه ګواهي نه کوم. نو یو طرف ته به ستا یو مجرم سره مخامختیا وي، هلته بل مجرم د خدای دپاره را پیدا شي. نو الله رب العالمین د ګواهانو ته تذکره کړې ده چې تاسو به د ګواهي نه پټوئ، او د ګواهۍ مطالبه در نه وشي، نو د الله رب العالمین دپاره ګواهي وکئ. او عام فریقینو ته الله رب العالمین دا مطالبه کړ ده چې هره ورځ به ګواه د غوږ نه نیسي چې راځه نن عدالت ته ځو، په عدالت کې پیش شي. نه د هغه ضروریاتو ته به هم ګوري، د ګواه ضرورت ته د هغه حاجت ته به هم کتلی کېږي، او د دې کم چې صاحب حق دی یا څوک چې دغه دی مظلوم دی د هغه ضرورت ته به هم کتلی کېږي. د دواړو په منځ کې به د اعتدال او د توازن نه کار اخیستلی کېږي. داسې به نه چې مثال په طور باندې ته ګرځې ستا دپاره څوک ګواه نه پیدا کېږي، او داسې به هم نه چې ته یو ګواه را پیدا کړې، بیا د روزانه چې دی نو هغه د لاس نه نیولی، کله وایي چې کچهري ته ځو، کله وایي چې پلانکي ځای ته ځو، کله جرګې ته ځو، بس موقع محل ته کتل پکار وي، او د هغې نه بیا انسان خپل کار به مخ په وړاندې باندې وي. دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې کله تاسو په نیټه باندې معامله کوئ، قرض معامله کوئ، نو هغه به په تحریر کې خامخا راولئ، ګواهان به هم په هغې باندې مقرروئ، تر دې پورې که لاس په لاس باندې معامله وي. لاس په لاس باندې معامله نو په هغې کې هم اولا کار دا دی چې تاسو په هغې باندې ګواهان مقرر کړئ، یو دستاویز په هغې باندې ولیکئ، سټامپ پیپر پې ولیکئ، د هغې باندې د دواړو ګواهانو نه دستخطونه هم واخلئ، اقرار پکې هم واخلئ. که چېرې دا کار تاسو ونه کړو نو لهذا دا یو فسق دی، یو ګناه ده. اوس خو فلحال چې دی نو هغه تاسو دغه شوئ، لکه مثلا ته چا د قرض ورکړې او تا تحریر ونه کړو، فقهاو یو خبره لیکله، نو کېدی شي ستا به حسن ژوند دا موجود وي چې یاره دی به مال وس قرض راکړي، وس به راکړي، او د هغه په ذهن کې دا وي چې یاره ما کېدی شي قرض واپس کړي دي. نو که ته د قرض مطالبه وکړې نو د هغه په ذهن کې الریډي موجود ده چې ما قرض واپس کړي دي، او ستا په ذهن کې دا ده چې ما قرض واپس کړي نه دي، حالانکه کېدی شي ته په حق هغه په ناحقه باندې، کېدی شي هغه په حق باندې وي ته په ناحقه باندې وي، نو یو اختلاف رای او بدګماني به پیدا کېږي.
نو چې کله ستا سره یو دستاویز لیکلی شوی وي هغه دستاویز به د قرض ورکړې درکړې په وخت کې چې دی نو هغه به ولیکلی شي او چې کله قرض واپس کولی کېږي نو بس هغه دستاویز به منسوخ کړی شي خبره به ختمه شي غلط فهمي به هم نه پیدا کېږي بدګماني به هم نه پیدا کېږي د قرض معامله چې ده نو هغه به د دوستۍ په ځای باندې دښمنۍ ته هم نه وړي دا د اسلام هغه بنیادي تعلیمات دي چې الله رب العالمین په دې کې ذکر کړي دي سبا به انشاءالله العزیز د دې ترجمه کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین